سلامونه نیږدې ملګرو په دې هیله ټول جوړ اوسئ. نن ورځ په دې غږیږو چې موږ څنګه د فارکس مارکیټ کې خبرونه وګورو او دا خبرونه په بازار باندې څه تاثیر لري او څه احتمالات دي په دې کې. نو تر ټولو لومړی راځو موږ ګوګل یا سفري هر یو چې وي دلته پیج ته راځو. نو دلته موږ او تاسو څه سرچ کوو، موږ او تاسو دلته فورکس فیکټري سرچ کوو. فورکس فیکټري چې دا د خبرونو یو تر ټولو معتبره سرچینه ده، کوم چې تاسو ته ټول معلومات او ټول برخې درښیي. نو کله چې موږ تاسو فورکس فیکټري ته سرچ کوو نو موږ تاسو بل راشي کلندر نیوز، فورکس نیوز مارکیټ دا هر څه. نو موږ په فورکس فیکټري باندې کلیک کوو. دلته موږ تاسو ته پاس تر ټولو مثلا کرنسي چې هم دا اوس ټاپ روان دي کار کوي د هغې معلومات دي. لاندې ګورئ نن 20 د مارچ دی، مثلا نیوزیلنډي پیسو جي ډي پي ده، صحیح ده که نه، د ای یو ډي او ای یو ډي جاپاني ده، ورپسې مثلا لاندې نورې کرنسي دي. مثلا نن مازدیګر موږ د پاونډو جي بي پي په 4 بجو باندې زموږ په ټایم باندې، البته یو ساعت وروسته د پاونډو ډېر خطرناک نیوز لرو چې 3 نیوز دي. مانټري هغه مانیټري پالیسي سمري ده او ام پی سي ده. نو افیشل بانک ریټ هم ورسره دی، 4:30 بجې هم مختلف خبرونه لرو په کاناډایي او ډالرو باندې. نو دغه کرنسي نه ډېر لوی تاثیر لري. موږ 3 ډوله هغه نیوز لرو. یو هغه نیوز چې ساده دي، کوم چې تاسو دغه زیړه حالات کې ګورئ، مثلا فلش سروس پی ایم آی چې کوم یو دی د ای یو ډي یعنې اسټرالیایي ډالرو، دا نارمل خبره، دومره تاثیر په مارکیټ نه کوي، یا مارکیټ دومره تیز حرکت نه ورکوي، مارکیټ دومره سپایک او یا ویک نه جوړوي ځان سره چې موږ تاسو تیز موومنټ ولرو، نه، ډېر لږ تاثیر کوي. دویم موږ او تاسو سره دغه کوم خبرونه چې دي لکه میټ هغه دی رسکي یا میټ خطرناک نیوز دی، دا نیوز اوله کې دومره تاثیر نه ښیي، لږ تاثیر ښیي، وروسته ډېر زیات تاثیر ښیي. مثلا موږ او تاسو نن دلته مازدیګر کې دغه انډکس چې کوم یو دی مینوفیکچرینګ انډکس، د پیلي فیډ مینوفیکچرینګ انډکس، دغه نیوز موږ او تاسو سره اوله کې ډېر لږ تاثیر ښیي، ولې وروسته بیا ډېر زیات تاثیر ښیي. کرنسي په یو طرف باندې بوځي، همغسې 1 ساعت 2 ساعته بعد د دې تاثیر راځي او ډېر زیات تاثیر یې ښیي. مثلا په کوم طرف چې خوشي همغسې بیا کرنسي بیایي او مخې ته ځي. دریم موږ او تاسو سره دغه سره فولډر والا دي، یعنې هغه نیوز چې ډېر زیات خطرناک دی، هغه نیوز چې ډېر زیات تاثیر لري، هغه نیوز چې مارکیټ همغه دقیقه ډېر زیات ولټایل کوي، معنا په دې معنا چې لاندې او پاس ډېر زیات تیزۍ باندې ځي. نو د نیوزونو سره ډېر زیات احتیاط پکار دی. نو موږ او تاسو چې دغه نیوزونه کوم ګورو مختلف وختونو کې، تاسو فورکس فیکټري ته چې لاړ شئ، ستاسو د هیواد په وخت باندې مستقیما تاسو ته لیکل شوی چې په کوم وخت باندې کوم خبر دی او د څه په اړه دی. نو موږ او تاسو اکثر د امریکا په سیزن کې، نیویارک په سیزن کې چې ټریډ ترسره کوو، زموږ او تاسو لپاره د 4 بجو نه بعد ټول نیوزونه مهم دي. مثلا موږ سره د جاپاني پاونډو نیوز دی، مثلا دلته موږ سره لاندې یو ایس ډي نیوز دی، د کاناډایي نیوز دی. دغه نیوزونه موږ او تاسو لپاره ډېر زیات مهم دي چې په دې باندې پوه شو چې هغه کرنسي او دغه کرنسي سره خواخوا کله چې موږ په ډالرو باندې نیوز لرو یا جی بي پي باندې نیوز لرو، نو موږ او تاسې مستقیما د ګولډ چې کله ټریډ ترسره کوو په دې پورې اړه لري. اوس یو سړی شاید ووایي چې موږ خو ګولډ ټریډ په یو ایس ډي باندې کوو، جی بي پي والې په ګولډو باندې تاثیر لري، یعنې پاونډ والې په ګولډو تاثیر لري. کله چې پاونډ قوي شي نو ډالر ضعیفه کېږي، او طبعا ډالر چې ضعیف شي ګولډ باندې خپل تاثیر راولي، او ګولډ مثلا 3 حالات لري، یا ډاون ټرند ته ځي، یا اپ ټرند ته ځي، یا سیډ وای اخلي. نو موږ او تاسې به دلته په دې حالات کې د ټرند سره ځو. اکثره خلک د ټرند خلاف ځي، مثلا ټرند د سیل وي دوی بای ته ځي. نو اوله کې موږ او تاسې لیولونه چک کوو M30 کې چې کوم طرف ته بریک آوټ کوي. کله چې بریک آوټ وشو او نیوز موږ او تاسو سره مثلا په جی پی پی باندې منفي ده یا مثبت ده، یا موږ او تاسو مثلا ګولډ روان د سیل ته، موږ او تاسو په بای کې روان یو، نو داسې به هېڅ کله نه کوو، موږ او تاسو به د ټرند سره یو ځای ځو. نو موږ او تاسو لپاره مهمه ده چې موږ او تاسو پوه شو چې څنګه کار کوي او څنګه مخې ته ځي. کله چې موږ او تاسې هغه نیوز ولرو کوم چې مثلا په پرسنټیج باندې دي، مثلا موږ سره یو اکچوال دی، یو فورکاست دی، یو پریویس دی. پریویس په دې معنا چې تیر ځل چې دا خبر کوم راغلی، ځکه دا هر همیش موږ سره دا خبرونه دي، دا اقتصادي خبرونه دي، هر همیش دا روان وي. ځینې خبرونه مثلا په کوارټر کې وي، ځینې مثلا په 6 میاشتو کې یو دفعه وي، ځینې مثلا په کال کې یو دفعه وي. نو د لپاره پریویس ډېر زموږ او تاسو لپاره مهم دی. مثلا دغه بانک ریټ چې د افیشل جی بي پي دی، د پاونډ بانک ریټ چې دی، تیر ځل 15.25 فروکاست مثلا دا ځل احتمال هم د دې دی چې دا ځل بیا هم 15.25 راشي، او مارکیټ د دومره هغه ونه لري، لکه دوی خپل د بانک ریټ ښکته او پورته نه کړي. اکچوال څه شی دی؟ اکچوال دا ده چې دا ځلې به کوم یو راځي. نو په دې موږ او تاسې نه پوهېږو، دا تخمینات دي. نو کله چې تاسې په نیوز کې ټریډ کوئ، نو اکثره خلک مثلا په نیوز ټایم کې یا بای کوي یا سیل کوي،
دا ټول مثلا د تحمیناتو له امله چې مثلا مارکیټ دوی څه رقم تحمینوي، مثلا دوی ریجکشن ګوري، کینډل ریجکشن ګوري، هغې سره خواخوا کې مثلا هغه سټاپ لوس شیان چې کېدي ټول باید منظم ایښودل شوي وي. نو همده لپاره مثلا موږ تاسې نن په ان امپلایمنټ کلیمز لرو یو بزري کې 4:30 بجو یعنې 1 ساعت بعد. نو کله چې موږ تاسو دا خبر راځي مثلا تیر ځل ان امپلایمنټ کلیمز چې کومې وه 2,09,000 کې یعنې 209 کې او فروکاست دا ځلي مثلا 212. نو طبعا دا ډالر چې 212 کې ته ورسېږي ان امپلایمنټ کلیمز نو ډالر ضعیفه کېږي، ګولډ به پاس ځي. ولې موږ تاسو ګولډ په آل ټایم های کې لرو. نو وګورو چې نن به نیوز دا چېرته به او چېرته به راځي. موږ سره مثلا 5:45 پی ام آی نیوز دی، ورسره بیا موږ سره به پی ام آی فلش سرویسز دی او همداسې نور نیوزونه. نو په دغه طریقه موږ تاسو کولی شو له دې ځای څخه ټول خبرونه تعقیب کړو، ټول معلومات د ځان سره ولرو. نو په دې هیله چې په دې پوه شوي چې چېرته خبرونه وګورئ او څنګه خبرونه کار کوي. نو کله چې مثلا موږ تاسو سره دغه فروکاست چې کوم یو دی د پریویس څخه های وي دا ځلې او اکچوال هم د پریویس څخه های راشي یا د فروکاست څخه های راشي، نو موږ او تاسې به څه شی کوو؟ موږ او تاسې به ټرینډ که مثلا د مثبتو یعنې شنه علامه وه، مثلا تاسو ګورئ تاسو راحته پوه کړم کرنټ اکاونټ مثلا 29 بیلیونه ده، صحیح ده که نه؟ پریویس 21 بیلیونه و، فروکاست 22 بیلیونه، اکچوال 29. ایرو لپاره دا ډېر مثبت خبر و، ولې دا ډېر مهم خبر نه دی. دلته موږ تاسو سره مهم خبر که موږ تاسو سره په سی ایچ اف کې وګورو یا مثلا د چیف یا د سویزرلند په پیسو کې وګورو، دغه نیوز تاسو وګورئ منفي راغلی دی ورباندې. جرمن پلش پی ام آی په یورو باندې دا خبر منفي راغلی دی. نو دغه شیان تاسو وګورئ پریویس 2.5 پروکاست مثلا دوی ښودلو چې شاید مثبت راشي 3 وي، اکچوال 1 راغو. یعنی اکچوال که د پریویس څخه کم و منفي راځي یعنی په کرنسي منفي دی، کرنسي به ډاون کېږي، او که مثلا مثبت راشي نو کرنسي به اپ کېږي. دا چې مثلا د کوم ځای نه اپ کېږي تاسو باید ټکنیکلی په دې موضوع باندې پوه اوسئ، هغې ځای نه باید بای او یا هم سیل وکړئ. نو دغه شیان دي چې تاسو باید په دې ټول پوه اوسئ او ټول باید تاسې زده اوسئ چې څنګه دا سیستم کار کوي او څنګه تاسې دغه معلومات د ځان سره درلودلی شئ. نو تر راتلونکي ویډیو زموږ سره اوسئ.